چې چاته به حافظ قرآن نه میلاوېدو ډېر لرې لرې پورې به زموږ مشران او سپین ږیري تلل نن الحمدلله کور په کور باندې حافظ قرآن شته دا علماو قربانیانې ورکړلې هغوی سختې تېرې کړلې هغوی ردې بدې برداشت کړلې هغوی لوږې او تندې برداشت کړلې نو الله رب دا ماحول دې ته راورسو او بیا په دې پرفتن دور کې چې علما کرام د هر طرف نه ټارګټ شو د یهودو طرف نه ټارګټ شو په میډیا ټارګټ شلو دغه رنګې د یهودو چې کوم ایجنټان او یا د هغوی چې کوم سازشان دي د هغوی د طرف نه ټارګټ شو هر طرف نه په علماو باندې د داغونو لګولو کوشش وشلو خو الحمدلله د علماو څخه مدد د الله تعالی دی علما په استقامت سره پاتې شو نو الله رب العزت دا سرخرو کړو او کامیاب شو نو ګوره په ټوله دنیا کې الحمدلله د علماو اثر اوچت دی او دا به اله کېږي محترمو په عالم چې ازمایش راځي او امتحان راځي نو د دې سره سره د قوم ازمایش او امتحان میخه د قوم ازمایش او امتحان ګران یو د علماو اسان وي ځکه علماو باندې امتحان راشي نو یو عالم هم داسې نشته دی چې هغه به ګینې چې علمای حق وي نو هغه به یا اوخېږي یا بل طرف ته لاړ شي نو علماو ته آسان دي هغوی مجاهده کوي محنت کوي خو د دې سره سره په عوامو باندې دا امتحان او ازمایش راځي دا خطرناک وي کله به عالم ته دا ویلی شي چې دا شر او فساد کوي کله به ته دا ویلی شي د عوامو ته چې دا علما خو تقسیم به کوي چې هغه علما صحیح علما دي هغوی تبلیغ مني پلانکې کوي دا سیاسي مولان دي دغه کرسۍ او سیاست دي نو دا د عوامو دپاره دا ازمایش دی محترمو صحیح عوام هغه خلک دی چې هغه د خپل علماو بس ملا ته ودرېږي او په هر حالت کې د خپل علماو په هغه د هغوی په خبرو باندې عمل وکړي او د هغوی سره روان شي دا امتحان دا د عوامو دپاره هم دی